کله چې تاسې لین بدلوئ نو دا مهمه ده چې A تر لین بدلولو مخکې اشاره ولګوئ. B خپل بلایند سپاټ یا ړنده ساحه وګورئ. C لین ته تر ننوتلو مخکې ځان ډاډه کړئ چې کوم خطر نشته. D دا ټول ځوابونه سم دي. D دا ټول ځوابونه سم دي، یعنی دا ټول کارونه باید وکړئ. کله چې ستاسې شاته موټر وغواړي ستاسې څخه مخته سي نو تاسې باید A سرعت زیات کړئ. B خپل عادي سرعت ته ادامه ورکړئ. C د خپل موټر سرعت کم کړئ ترڅو ستاسې د موټر څخه مخته د هغه بل موټر لپاره چې ستاسې څخه مخته کیږي کافي ځای پیدا سي او ستاسې څخه په اسانۍ مخته سي. D لین بدل کړئ. C د خپل موټر سرعت کم کړئ ترڅو ستاسې د موټر مخته د هغه بل موټر لپاره چې ستاسې څخه مخته کیدل غواړي کافي ځای پیدا سي او ستاسې څخه په اسانۍ مخته سي. دا نښه یو خبرداری دی چې تاسې نږدې کیږئ A یوې څلور لارې ته، B پیاده رو ته، C د اورګاډي یا ریل پټلۍ ته، D د چاودنې ساحې ته، C د اورګاډي یا ریل پټلۍ ته. کله چې بیړنی موټر د سړک پر غاړه ولاړ وي او تاسې تر تیریږئ باید A خپل سرعت زیات کړئ. B بیړني موټر ته نږدې لین خالي کړئ او سرعت کم کړئ. C د بیړني موټر له کارکوونکي څخه پوښتنه وکړئ چې مرستې ته خو به اړتیا نه لري. D هغه لین ته حرکت وکړئ چې ولاړ موټر ته نږدې دی. B بیړني موټر ته نږدې لین خالي کړئ او سرعت کم کړئ. که په یوه حادثه کې ښکېل یاست تاسې باید A سمدستي ودرېږئ. B له ټپیانو سره مرسته وکړئ. C پولیسو ته زنګ ووهئ. D دا ټول کارونه باید وکړئ. D دا ټول کارونه باید وکړئ. په اوهایو کې د واورې لپاره ټایرونو ته ډډې یا سټډونه وراچول څه وخت جواز لري؟ A د نومبر له اولې څخه د اپریل تر 15مې. B د اکتوبر له اولې څخه د فبرورۍ تر 15مې. C د ډسمبر له اولې څخه د مارچ تر 15مې. D د ډسمبر له پیله د فبرورۍ تر پایه. A د نومبر له اولې څخه د اپریل تر 15مې. تاسې د اورګاډي پټلۍ ته رارسیږئ. د اورګاډي د راتګ لپاره د خطر اشارې لګیږي او د سړک کرول بند دی یا د خطر اشاره روښانه ده چې اورګاډي را روانه ده. نو ته باید د اورګاډي له پټلۍ څخه څومره لرې خپل موټر ودروې؟ A لږ تر لږه 15 فوټه او ډېر تر ډېره 50 فوټه. B 10 فوټه لرې. C له 40 څخه تر 60 فوټه پورې. D 20 فوټه. A لږ تر لږه 15 فوټه او ډېر تر ډېره 50 فوټه. هغه کوم موټران دي چې باید د ښاروالۍ تر سیمو د باندې د ریلګاډۍ پټلۍ ته حتما یو ځل ودرېږي؟ A هغه موټران چې کارګر انتقالوي. B د ښوونځیو بسونه. C ټول موټران. D یوازې A او B یعنی هغه موټران چې کارګر انتقالوي او د ښوونځیو بسونه. D یوازې A او B یعنی هغه موټران چې کارګر انتقالوي او د ښوونځیو بسونه. که د سرعت د اندازې لوحه نه وي لګېدلې نو د استوګنې په سیمو کې د سرعت حد یا سپیډ لیمیټ څو دی؟ A 25 مایله پر ساعت. B 15 مایله پر ساعت. C 40 مایله پر ساعت. D 15 مایله پر ساعت. A 25 مایله پر ساعت. پر واورینو او کنګل سوو لارو د ټکر د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره چاره څه ده؟ A موټر باید دروند کړل سي چې د ښویېدو مخنیوی وسي. B له هایوې یا لویې لارې څخه ژر تر ژره ځان ایستل. C موټر فور ویل سیسټم ته اړول. D سرعت کمول او له مخته موټرانو څخه فاصله زیاتول. D سرعت کمول او له مخته موټرانو څخه فاصله زیاتول.